هیواد کې سرتاسري امن او سوله پانګوال دې ته هڅوي تر څو په کور دننه پانګونه وکړي. تازه د کونړ په اسداباد ښار کې یو پانګوال د 1,20,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو معیاري او پر ټولو اسانتیاوو برابر ریسټورانټ جوړ کړ. د مسؤلینو په خبره بشپړ امنیت او کونړ ته د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو راتګ اړ کړ تر څو دغه ولایت کې پانګونه وکړي. همدغه وجه وه چې زیاتره خلک سیلانیان به راتله د نورو ولایتو څخه او دغه شکایت به یې درلودو دلته چې په کونړ کې یو دغه شان د ناستې ښکلی ځای نشته یا یو ښه معیاري هوټل نشته دی، نو همدغه موږ تصمیم ونیو چې د دوی دپاره یو معیاري هوټل او ځای جوړ کړو. د اسداباد اوسیدونکو دغه ولایت کې د راسا کانټیننټل په نوم د نوي ریسټورانټ پرانست غونډه کې د پانګوالو د دا ډول کړنو قدردانۍ وکړ. چا چې سرمایه ګزاري کړې ده الله دې اجر ورکړي وله، خیر دې ورکړي الله وله، تر څو زموږ او ستاسې نورو تشویق باعث وګرځي دلته سرمایه ګزاري وکړي او زموږ او ستاسې ورونو ته د کار زمینه او فرصت مساعد شي. زه د لوی دم کلي استازوالۍ زه د دغه هوټل مالک ته چې هلته سرمایه ګزاري کړې ده د زړه د تل مبارکي ورته وایم، الله دې وله هوټل په نیک اقدام وچلوي. دوی له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل تر څو خپله شتمني په داخل د هیواد کې مصرف او په کار ولګوي تر څو هیواد مو پر ځان بسیا او بیروزګاري پکې له منځه لاړه شي. په ټولو سوداګرو یو ځل بیا غږ کوم چې راځئ، اوس د سرمایه ګزارۍ وخت دی، د وطن د آبادۍ وخت دی. انشاءالله تعالی امارت اسلامي ټول ستاسو تر څنګ ولاړ دی، همکار دي سره د همکارۍ ډاډ او اطمینان درکوو. کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت یو غرنی او سمسور ولایت دی چې په دې وروستیو کې د سیال او سیاحت لپاره د ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ځان ته راړولی.